السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې تاسو ټول ملګري ښه یاست او د سیال په جامو کې پټ یاست. ملګرو شاهد الله عمر له ټکنیکل شاهد څخه تاسو سره یم. غواړم ملګرو نن په یو داسې زبردست او دونه مهم اپلیکیشن باندې تاسو سره خبرې وکړم چې هغه موږ ټولو افغانانو ټولو کار شي هغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ولرو. ولې دا کوم اپلیکیشن چې تاسو ته درښایم ډېر یو زبردست اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن زمونږ د روغتیا په باره کې دی. د اپلیکیشن نوم د تشخیص او درملنه، یعنې دا اپلیکیشن د که چیرې یو کس هغه غریب وي او د ډاکټر پیسې نه لري د هغه لپاره ډېر ښه دی، ځکه چې د اپلیکیشن استعمالول هم فری دي او بل دا موږ ته دې اپلیکیشن کې زیاتې کورنۍ علاجونه چې کوم یو کور کې موږ ترسره کولی شو هغه راښایي. دغه اپلیکیشن څنګه موږ راښکته کولی شو د دې پوره تفصیل په دې ویډیو کې درته ښایم، خو له هغې نه مخکې به تاسو به یوټیوب ته راشئ. په یوټیوب کې به ټکنیکل شاهد سرچ کړئ او دغه یوټیوب چینل به ورسره سبسکرایب کړئ. سمه ده، دې کې ما مختلف ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. کوشش کوم چې راتلونکي کې تاسو د سیریز شروع کوم د HTML فل یا ویب ډیولپمنټ دې په باره کې غواړم چې تاسو ډېر زبردست ویډیوګانې اپلوډ کړم. نو تاسو کولی شئ لکه دا وګورئ ما سره ویډیو ده کاین ماسټر بغیر له واټر مارکه. تاسو کولی شئ په دغه ویډیو کې ما دې تفصیل تاسو ته کړی چې تاسو څنګه کاین ماسټر بغیر له واټر مارک څخه ډاون کولی شئ. نو راځو دې څخه وځو. که ویډیو مو خوښه شي نو خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ. بیا به راشئ په خپل موبایل کې، نه به پلی سټور ته به نه راځي. سمه ده، پلی سټور ته ځکه نه راځي دغه اپلیکیشن چې کوم دی دا په پلی سټور کې اویلیبل یا خلاص دی، یعنې پلی سټور کې دا موږ نشو کولی چې له پلی سټور څخه راښکته کړو. سمه ده، موږ کولی شو چې دغه له کروم څخه راښکته کړو. کروم کې به تاسو دلته سرچ کړئ، دغه یو لینک دی، دا لینک به دلته درکړم. سمه ده، دا لینک پوره انشاءالله په ډسکرپشن کې شته. تاسو به دلته راشئ کلیک به وکړئ. کله تاسو په دې لینک کلیک وکړئ تاسو به دغه راشي داسې یو ډایلاګ باکس به راشي، داسې به تاسو ته ښکاره شي او تاسو په دې کلیک وکړئ په ډاونلوډ APK باندې. سمه، په ډاونلوډ APK چې کله کلیک وکړئ بیا به دلته تاسو که دا راغل نو تاسو په کلیک وکړئ په دې کلوز بټن باندې. زه تاسو یو ځل بیا در وښایم. که چېرې تاسو ته په داسې یو عالمه راغله نو تاسو په دې کلیک وکړئ په دې باندې دې کلوز باندې. سمه ده، زه راځم په دې کلوز کلیک کوم، اټومیټیکلي به موږ ته وایي که نه چې ډاونلوډ ما مخکې ډاونلوډ کړی زه نه ډاونلوډ کوم. که چېرې تاسو غواړئ ډاونلوډ یې کړئ که نه نو تاسو به په دې ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. دا ډاونلوډ ګورئ خلاص. زه راځم اپلیکیشن خلاص کوم، ډاونلوډ ته راځم، دا اپلیکیشن خلاصوم او دلته انسټال باندې کلیک کوم چې دا ما سره انسټال شي. لږ څه وخت اخلي، ډېر یو ښه اپلیکیشن دی. دلته به تاسو کلیک وکړئ انسټال انیویر، یعنې هر څنګه کې ما دا انسټال کړه. چې کله تاسو سره دغه انسټال شو بیا تاسو کولی شئ راوځئ خپلې صفحې نه، خپل موبایل صفحه کې تاسو وګورئ تشخیص او درملنه په نوم شته، دغه زه خلاصوم. کله مو چې دا خلاص کړ دلته لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم چې اپلیکیشن مې انسټال کړ. د اپلیکیشن کارول سخت نه دي. دا موږ ته د دې اپلیکیشن په باره کې معلومات راکوي، یعنې تاسو که هر ځای کې لیکنه لیدله په هغې خالي کلیک کوئ نو موږ سره خپل کار کوي. اوس ګوره راځم د ستوني درد، مثلا دا ګوره د ستوني درد په باره کې موږ ته معلومات راکړي دي، درملنه هم لیکلې ده. همداسې اپنډکس پېژندنه، ډېر زیات ناروغۍ دي چې موږ سره د دې درملنې هم شته په دې کې او تیار لیکنې دي، مثلا خالي لوستلې پکار دي، هم به مطالعه زیاته شي او هم به د مرضونو علاجونه کوي. نو دغه اپلیکیشن د مثال تاسو دې کې نور پلټنه کولی شئ. زه مثال سرچ کوم څه شی سر درد، سر درد، دا ګوره انفلونزا د زنګانه درد. ګوره زه راځم د زنګانه درد، ګوره په کومو لیکنو چې پلټن هغه کتلی غواړئ، هو غواړم. دا ګوره موږ ته دې په باره کې ټول معلومات راغلي. نو دغه اپلیکیشن چې ما له تاسو سره شریک کړ، خدای وکړي چې تاسو د دغه اپلیکیشن څخه عظمي استفاده وکړئ او په درد مو خوړل شي. تر بلې ویډیو چې زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم، تر هغې هم په لوی څه استنساعات سپارم. هر چیرې خوشحاله ابد اوسئ، وکاله اوسئ. د الله په امان.